زما نوم نیلم ابرار چکان دی او زما تعلق سواد سره دی. زه چې یم د مسلم لا کالج سټوډنټ یم، فاینل سیمسټر مې دی او د سره چې دی نو سوشل اکټیویټیز هم کوم، مختلف لوکل نیوز پیپرز چې کوم دي د هغې لپاره کالمز هم لیکم او د سره چې دی نو خپل یو کمپین مې هم چلولی دی پیس فار نیو جنریشن حوالې سره، چې هغه کې ما د وړو کم اسلحه نما چې کم کلونی جوړیږي د هغې خلاف چې کوم دی نو اکټیویټیز مې کړي دي. د سره چې دی نو مختلف ایوارډز راته ملاو شوي دي، ګولډ میډل راته ملاو شوی دی. دا یو پروګرام چې دی جوړ کړی شوی دا د پاکستان په تاریخ کې چې دی دا پروګرام هغه ارګنایز کړی و، دا د یو ایس امبیسي د طرف نه او برټش های کمیشن د طرف نه او جسټس اف پاکستان طرف نه چې دی نو د دې پروګرام چې دا منعقد شوی و. زما کم اپلیکیشن چې دی نو هغه ورته یو ادارې لیږلی و د سټوډنټ لا سټوډنټ اف د ایئر دپاره. ډېر خلک دا تپوس کوي چې فرست وومن ان لا مطلب څه دی. نو فرست وومن ان لا مطلب دا و چې دا پروګرام وومن ان لا چې دی دا اواردز چې دا فار د فرست ټایم چې انټروډیوس شوي دي. نو ډېر ټف کمپټیشنز هم شوی و او زما کوم نومینیشن چې راغلی و لا سټوډنټ اف د ایئر پای کې زه سیکنډ رنر اپ وم او دا چې دی نو ما د سواد کم خواتین وکړه چې دي هغوی ریپرزینټ کړي دي. نو زمونږ دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره وه چې یو ایوارډ ته ما سواد ته راوړی دی او دا فرست وومن ان لا ایوارډ چې دي کوشش هم دا دی چې دا په مستقبل کې بیا هم ارینج شي او د دې مقصد هم دا و، د دې پروګرام مقصد هم دا و چې کومې جنکۍ دې فیلډ ته راځي چې هغوی اپریشیټ شي او هغوی چې دی په دې فیلډ کې ښه مقام هم حاصل کړي. ځکه که تاسو وګورئ ډېر کم تعداد کې ښځې چې دي د لا فیلډ ته راځي، خلک ورته ډېر په بد نظر باندې ګوري چې یو جنۍ چې ده هغه وکیله ده یا وکالت سایډ ته. ضروري نه ده چې یو جنۍ د لا سبق ووایي هغه به صرف وکیله جوړیږي. د تعلیم کمی هم نشو ویلی، په خلکو کې شعور پیدا شوی، هر سړی کوشش کوي چې زما لور یو شانتي د هلک سره یو شانتي سبق حاصل کړي. ډېر نش خلک پوهي چې هغه په جنکو سبق نه وایي. زه چې خپل باندې کم ګورم خو موږ ته هغه اپورچونیټیز نشته دی، سهولیات نشته دی. څه خلک داسې دی چې هغوی کو ایجوکیشن نه خوښوي. که فرض که د جنکو لپاره یونیورسټي جوړه شي، که تاسو وګورئ اوس هم کم کالج چې دی ډیګري کالج چې کم دی د جنکو دا داسې په خوازخیلي کې کالج دی، که تاسو وګورئ نو اوس هم ډېر جنکۍ د ایډمیشنز نه پاتې شوي دي ځکه چې سیټس نشته دی. نو زه وایم که فرض که دا د دې په ځای باندې که موږ دا خبره لر کړو چې د تعلیم کمی دی یا جنکۍ تعلیم ته څوک نه پرېږدي، د دې په ځای باندې حکومت داسې اقدامات اوچت کړي چې دې جنکو ته اپورچونیټیز میلاو شي. نو هغه زمانه تللې ده چې موږ دا ووایو چې اوس خلک جنکۍ سبق ته نه پرېږدي. اوس هر یو کس کوشش کوي چې زما لور ښه سبق ووایي. زما زه خو چې خپله باندې ګورم نو هغه شانتې مینټلیټي اوس نشته دی چې بس دا جنۍ خو چې ده نو دا د کور ده یا د واده کېدو ده. دا هر څه چې دي ضروري نه ده چې جنۍ چې ده هغه تعلیم حاصل کړي هغه جاب وکړي. نه، جنۍ تعلیم حاصل کړي هغه په مستقبل کې یو فیملی سنبالي او د هغې باندې یو غټ برډن چې دی هغه چې دی نو هغه د خپل بچي تربیت کول دي. نو یو تعلیم یافته مور چې ده یو ښه تعلیم یافته بچی هم جوړولی شي او تعلیم یافته بچی چې دی هغه د سوسایټي دپاره ډېر زیات ضروري دی. موږ یو کمپین شروع کړی پیس فار نیو جنریشن حوالې سره او هغې کې موږ زیات په دا اکټیویټیز کول چې واړه د سپورټس طرف ته راشي، پینټینګ اکټیویټیز به وکول ځکه چې آرټس ته دې ته خلک ډېر زیات په تنګ نظرۍ شانتې ورته ګوري چې لکه د دې څه اهمیت نشته دی. نو موږ وایو چې وړو کې دا دغه هم راشي چې دا پینټینګ کول دا یو آرټ دی، که دې نه داسې اورېدل نه دي پکار. سپورټس اکټیویټیز د دې نه زیات اثر دا ګورئ که موږ مینټل هیلث ته وګورو په خلکو کې برداشت ختم شوی دی او تاسو نن سبا وګورئ سوسایډ اټمپټس څومره سیوا شوي دي. زیات تر ټینیجرز چې کم کسان دي کم د 15 سال نه واخله 25 سال په درمیان کم کسان دي هغوی زیات سوسایډ اټمپټس کوي او هغوی پوهېږي چې تماچه څنګه چلیدلی شي، هغوی پوهېږي چې پانسې څنګه ورکولی کېږي. نو که فرض که د دې شیزونو په دې باندې روکتام راغی نو د دې کم دا نیو جنریشن چې کم را روان دی د دوی په ذهنونو به دا اثر پاتې نه شي. زما په نظر باندې خو د داسې شیزونو هېڅ فایده هم نشته دی. زما ساده قلم پکار دی چې زه پې کار وکړم. زه ولې هغې له د یو داسې شیپ ورکړم چې هغه د جنګ دپاره پکار دی. نو که پابندي پې ولګېدلی شي نو دا به ډېر ښه اقدام وي. په کورونو کې چې کومې میندې که موږ وګورو د ماشوم سره زیات ټایم د مور
د مور ورسره زیات ټایم تیریږي او بیا زیات ټایم چې د ټیچر ورسره تیریږي. نو په دې ښځونو په روکتام کې چې د پیرنټس هم ښه لاس ورکولی شي، خو زه وایم چې استادان چې دي هغوی به ډېر ښه اقدام اوچتولی شي.